عزتمندو د الله د پیغمبر فرمان دی چې قیامت کې به الله تعالی جهنم لومبه په چا باندې ګرموي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کړو وای تا خو د الله د پیغمبر ډیر حدیث مونږ ته را رسولي دي، د دې صحابي نه د 50,000 نه سیوا حدیث روایت دي د حدیث په کتابونو کې، خو تا کم حدیث ډیر یې او د کم حدیث مبارک ډیر فکر من شوی ناغم دا حدیث مبارکه پیش کو چې زه کله دا حدیث بیانوم نو په ما بیهوشي راځي، نیمه ورځ او روغه ورځ به ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیهوش و، ځکه چې الله به جهنم په چرسیانو پوړیانو نه ګرموي. عزتمندو به جهنم بړومبه په فاسقانو فاجرانو باندې نه ګرميږي، جهنم بړومبه په مشرکانو نه ګرميږي، بلکې جهنم به په چا ګرميږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 3 کسانو به الله د جهنم اور ګرموي. ړومبه هغه قاری او حافظ دی چې هغه علم کړی دی، قاری دی او حافظ دی، خو دی صرف د دنیا دپاره کړی دی، الله د رضا دپاره نه دی کړی. او دویم هغه مجاهد دی چې خپل وینې په میدان جهاد کې توی کړی ده، خو د مطلب او مقصد ریا او نوم او نمایش او خلکو ته ځان ښودلو. او دریم هغه مالدار سړی دی چې بلا خیراتونه کړي دي او مدرسې هم جوړې کړي او جوماتونه هم جوړ کړي دي، خو په دې کې اخلاص موجود نه و. الله رب العالمین به دې ټولو کسانو ته وایي دا کار تاسو د اخلاص دپاره نه دی کړی او زما د رضا دپاره هم نه دی کړی، تاسو کې د پړې واچولی سي او تاسو د جهنم ته راښکلی شي. الله دې موږ ټول د دغې ورځې د بې شرمۍ نه بچ وساتي.